نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو د هر بد او ښه انسان سره احسان او نیکی کول پکار دي. موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو دین دا امر کوي او د دې خبرې درس راکوي، ښوونه راته کوي چې تاسو د هر بد او ښه انسان سره که نر وي که ښځه وي تر خپله وسه پورې احسان وکړئ، ښېګڼه ورسره وکړئ. امام بخاری رحمه الله تعالی په خپل کتاب الادب المفرد کې 22 باب راوړي، باب الاحسان الى البر والفاجر، د ښه او بد انسان سره ښه ګزاره کول. 130 حدیث کې راځي عن محمد بن علي ابن الحنفية رحمه الله تعالی، محمد بن حنفیه چې د حضرت علی رضی الله عنه زوی و، دی فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د خلکو د ښو بدله به په ښو سره ورکوې، د خلکو د بدو بدله به په ښو سره ورکوې، د ښو دا خو به بیخي په ښو سره ورکوې. نو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د احسان بدله احسان ده، د ښه وضعیت بدله ښه وضعیت دی. قال هي مسجله للبر والفاجر، دی فرمای د محمد رحمه الله تعالی چې د حضرت علی رضی الله عنه زوی دی، یا دته هم ویلی سو چې محمد رضی الله عنه، دی وای هي مسجله للبر والفاجر، د هر ښه او بد انسان په باره کې دا خبره ثبته او دا یو قانون دی چې هر انسان سره به ته ښه کوې، که د همسایه بد و ښه ورسره کوه، که د همسایه ښه و خو بیخي حق لري چې ښه ورسره وکړې. قال ابو عبد الله قال ابو عبید مسجله مرسله، مطلق خبره دا راغلی ده بې له قید او شرط. قدرمنو چې د هر ښه انسان سره به ښه کوې، د هر بد انسان سره به بد کوې، وبخښئ د هر بد انسان سره به هم ښه کوې، د هر ښه انسان سره به ښه کوې، د هر بد انسان سره به هم ښه کوې. بد سړی در باندې پېښ سو، سلام یې نه در ادا کوئ، سلام ور ادا کوه. د بد سړي په کور کې جنازه یې وخت پیښه سوله، ورسه جنازې ته ښه ورسره وکړه. د الله رب العزت رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث شریف کې فرمایي د ایمان خویونه یا د ایمان علامې چې په یو سړي کې ایمان کامل وي او د ایمان تقاضا وي، دا ده غوښتنه یې دا ده واحسن من اساءک، چا چې بد در سره وکړه ښه ورسره وکړه، واعف عن من ظلمک، چا چې ظلم در باندې وکړي هغه ته عفو وکړه، وصل من قطعک، چا چې صله رحمي در سره قطع کړله قرابت یې نه کوي د هغه سره بیا ته قرابت پاله. واحسن من اساءک، بد یې در سره وکړه ښه ورسره کوه. د کور مخ ته یې جمپ واچوئ، ته په ځپېدلې ته راولاړ سه، هغه جمپ پر سم که. د کور مخ ته یې لوښي رایستلې، امبار یې رایستي. اول خو هر همسایه باید دا وپېژنې، حق د بل همسایه ورته معلوم وي، که بیا هم نه ورته معلومېدی ته ښه ورسره وکړه، برداشت یې کوې، زغمه الله رب العزت اجر درکوي. الله اکبر کبیره. په 83 باب کې امام بخاری رحمه الله تعالی څه فرمایي؟ باب فضل من یعول یتیما، د هغه انسان ثواب و اجر چې یو یتیم وروزي، د یوه یتیم کفالت و تربیه پر غاړه باندې واخي، هر څه یې پر غاړه باندې واخي چې دغه یتیم زه تر یو ځایه رسوم، د مدرسې فیس و د مدرسې کتابونه، د تعلیم و تربیه مصارف، د کالو و د تندې و د لوږې، دا ټوله مصرفونه او پیسې پر ځان واخیستلې، ویې منله چې و دا کار زه کوم، بل څوک دې کار نه پلري، بل چا که کول هغه دې هم وکړې. د دغه انسان څونه اجر دی قدرمنو، د دغه انسان څونه ثواب یې دی. 131 حدیث کې
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول علیه الصلاة والسلام داسې وفرمیل: الساعي على الارملة والمساکین، هغه څوک چې د کونډو او د مسکینانو خیال ساتي. هر هغه څوک هم پکې شامل دی چې یتیم دی. د یتیم، د کونډې، د مسکین خیال ساتي. ډوډۍ یې نه درلوده، ډوډۍ ورته برابر کړل. لباس یې نه درلوده، لباس یې ورته برابر کړي. نور څه یې کم وه، د کور ضرورتونه هغه یې ورپوره کړله. یو انسان شپه او ورځ په دې لټه او تلاش کې دی. الساعي على الارملة یا على الارملة والمساکین، دغه انسان چې همیشه په دغه لټه او تلاش کې دی چې څنګه د یو کونډې، د یو یتیم، د یو مسکین فقر و مسکنت و غریبي ورکه کړي، دی مرسته ورسره وکړي، الله ته خوښ شي. د دغه انسان ثواب څونه دی؟ ښه یې واورئ قدرمنو. کالمجاهدین فی سبیل الله وکالذی یصوم النهار ویقوم الليل. یو روایت کې راځي کالمجاهد فی سبیل الله وکالذی یصوم النهار ویقوم الليل. دغه انسان چې د کونډې او د یتیم او د مسکین خیال یې وساتئ او د هغه سره یې مرسته وکړله، د دغه انسان مثال داسې دی په ثوابو کې د هغه مجاهد سره برابر دی د الله په لار کې جهاد کوي. د مجاهد خو ډېر تکلیف دی، کور پرېږدي، کلی پرېږدي، وطن پرېږدي، لباس یې خیرن وي، ډوډۍ یې نه وي، خوب یې نه وي، تکلیف وي، وهم وي، بیره وي، تیښته وي، پر ځای پاته کېدل وي، مطمئن نه دی. اوس به دا سړی شر را ورسي، تکلیف به ورسي، اوس به دلته ټپي سم، دلته به زخمي سم، دلته به مړ سم، څنګه به څنګه به شپه او ورځ په دې ګروم کې دی چې څه به راوسي او څنګه به سم. دغه مجاهد چې د الله رب العزت په لار کې جهاد کوي څومره ثوابونه یې دي. قرآن کریم کې راځي الله رب العزت فرمایي هغه انسانان چې د الله په لار کې جهاد کوي، پر هغو انسانانو باندې چې د الله په لار کې جهاد نه کوي، پر کورو ناست یوه درجه فضیلت لري، ډېر ثوابونه لري. رسول علیه الصلاة والسلام د دې فضایل ډېر بیان کړي دي. نو هغه انسان چې د کونډې او د یتیم او د مسکین خیال ساتي، بود و باش خیال یې ساتي، د خپل د کور ضرورتو خیال یې ساتي، فکر او تشویش د یتیم، د کونډې، د مسکین ورسره یي، د دغه انسان ثواب داسې دی لکه د الله په لار کې د مجاهد. وکالذي، او د هغه انسان ثواب ورکول کیږي یا د هغه انسان پر کم دی کم انسان چې یصوم النهار و یقوم الليل، د ورځې روژه نیسي او د شپې بیا عبادت کوي. څونه ثواب دی. یو سړی هر پیشلمی راولاړېږي، هم تهجد لمونځ کوي، د شپې عبادت کوي او د ورځې بیا روژه نیسي، د هیچا څخه شی نه غواړي، سهار خوراک نه کوي، غرمه خوراک نه کوي، تر ماښامه پورې چې لمر ولوېدی، اذان شروع سو یا لمر ولوېدی، په دغه وخت کې دی خوراک کوي، غیبت نه کوي، ګناه نه کوي، بد نه کوي، په بل چاته نه ګوري، په سترګو، په پزه، په خوله، په لاس، په پښو ګناه نه کوي. د دغه انسان چې د ورځې روژه ده، هم په خوله هم په ټولو اندامو، څونه ډېر ثواب یې دی. او هغه انسان چې د شپې تهجد هم ورسره وکړي، ټوله شپه عبادت وکړي، څونه ثواب یې دی. د دغه انسان او د هغه انسان ثواب سره برابر دی چې د یتیم پر سر باندې لاس یې وتېر کړي، مصرف یې ورکړي، ډوډۍ ور برابره کړله، یتیم ته یې کالي ورکړله، د اختر لباس یې ورکړي او څه نور ضرورتونه یې د کور برابر کړله، یا د کونډې خیال یې ساتي. یو وخت دا سړی فرض کې که زه نه وم زما ښځه خو هم کونډېږي، که زه نه وم زما لور هم یتیمه شوله، که زه نه وم زما زوی هم یتیم کېږي، نو زما د زامنو او د خپل زما د لوڼو سره به یې څوک ښه کوي او که یا دغه چې انسان د ځان سره فرض کړي انشاءالله تعالی خیر و خیرت دی. ځکه نو رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایله دوه کسان ثوابونه یې ډېر دي. په دې حدیث کې اشاره ده، یو د مجاهد، یو د هغه انسان چې د سهار او ماښام هم د شپې عبادت کوي او هم د ورځې عبادت کوي. د هغه انسان ثواب د دې دوه کسانو سره برابر دی چې کوم انسان چې د یتیم، د کونډې او د مسکین خیال ساتي. د وطن مسکینان ډېر دي. د یوه مسکین چې موږ او تاسو کفالت وکړو، د یوه مسکین بس د کاله 2 جوړې یا 3 جوړې، یا ته فرض که د هر موسم سره یوه جوړه، د ګرمۍ یوه، د یخ بله، د پسرلي بله، د مني بله، یو 2 جوړې جرابې په ټوله ژمي کې نسي زړولی، یو چمپل یا یو بوټ په ټوله کال کې نسي زړولی، سم بوټ سم چمپل وي. یو انسان چې پر ذمه واخلي، الله رب العزت به د مجاهد او د هغه انسان ثواب د عبادتو ورکړي، یا د هغه انسانانو سره په ثواب کې برابر دی چې د الله په لار کې جهاد کوي، یا د الله رب العزت د پاره د شپې عبادت او د ورځې روژه نیسي. او د شپې عبادت، د ورځې روژه هم قدرمنو اسانه کار نه دی. یو سړی وایي زه به یې کوم، مخصن چې بېدېږي، خوب ښه خوند کوي، بستره ښه خوند کوي، توت ښه خوند کوي، او که یا کښېنه
راولاړ سه ملا هم درد کوي، اوږې هم درد کوي، څټ هم درد کوي، اعصاب هم ستړي، پونډې هم درد کوي او تلې هم درد کوي، د ګوتو سرونه هم درد کوي، ټوله ورځ کار سوی درس سوی او بېلچې کار سوی وي، د شپې راولاړېږه ته عبادت کوه، وایي بس د سهار لمونځ سره ورسو دا انشاءالله زموږ دپاره غټ کار دی، غټ غنیمت دی چې ما زیاده سهار لمونځ ورسوو. یو سړی 12 ساعته د ماخستن څخه بیا تر سهاره پورې 10 8 9 ساعته عبادت کوي، بیا د ورځې روژه نیسي. خلک ښه غرمې خوري، خلک ښه بانجان خوري. یو مثال وایم، خلک ښه چای څښي او دی ورته ګوري په کور کې د ده بچی او د ده ورور د ده نور قریبان ناشته کوي، د سهار چای څښي، غرمه ډوډۍ دی ورته ګوري. دا زور غواړي، د زور کار دی، څه آرام کار نه دی، څه د اوسایي کار نه دی، د سهولت کار نه دی. دغسې انسان ته الله رب العزت څونه ثواب ورکوي چې د ورځې روژه او د شپې عبادت کوي یا ټوله شپه او ورځ د الله رب العزت په لار کې جهاد کوي. دغه انسان ثواب ورسره برابر دی کوم انسان چې د یوه یتیم، د یوې کونډې، د یوه مسکین د مسکنت د لرې کېدلو خیال وساتي. الله دې موږ ته وس راکړي. 4 باب کې امام بخاري رحمه الله تعالی فرمایي باب فضل من یعول یتیما له. یو یتیم دې درلودی کفالت یې وکړه، چاره یې وکړه، یو یتیم. 132 حدیث دی، تاسو یې واورئ. ان عائشه رضی الله عنها زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت، حضرت عائشه چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده، داسې یو فرمایل جاءتني امرأة، یوه ښځه راله، معها ابنتان لها، 2 لوڼې ورسره وې، فسألتني فلم تجد عندي، باره زما څه سوال وکړي چې په کور کې یو شی لري رایه کوي، مسکینه یم، غریبه یم، څه شی نه لرم. فلم تجد عندي، زما سره شی نه وه. حضرت عایشه مبارکه فرمایي کور چې مو کتل شی نه وه الا تمرة واحدة، یوه خرما وه. اوس کور په هر څه باندې ډک وي، بوره، پلمېټ، چای، نخود، لوبیا، ان تر دې چې د ژمي په موسم کې شاید د ځینو خلکو په کورو کې تر کشمش او تر نخودو هم ډېر شیان پراته وي، خو چې کله یتیم او کونډ ورته راسي یو څه راکړي وایي شی نسته. دا شی اوس ځینو خلکو داسې بللی دی لکه د سهار کتغ، د ماښام کتغ او د غرمې سوړ کتغ، بس دغه نو که یو شی ورکوي نور شیان نه ورکوي. او یتیم و مسکین چې هم یو ځای ته ورسي د ډېر شي تقاضا او غوښتنه دې نه کوي، هر شی چې کوربه ورکوي بس قناعت دې ورباندې وکړي، پوچ ورد دې نه ورته وایي. زموږ د مدرسې یو استاذ دی، و زموږ محل ته یو مسکین راغلی و چې دغه پیسې غوښتل یې د خلکو څخه چې زما سره مرسته وکړي. خلکو چې لږ ورسره وکړې ډېر یې ونه کړلې مرسته، باره زه ورته ولاړم یا زه ورسره تېرېدلم، خلکو ته یې ښکنځل وکړله. المال ولې ښکنځل کوي؟ دا دومره کورونه چې دوی جوړ کړي دي دا خو په معمولي پیسو نه جوړېږي، نو ولې ما ته لږ راکړلې؟ دغسې مسکین ته نو بیا څه مه ورکوئ چې 1 روپۍ نه قبلي 100 غواړي، 100 نه قبلي 100 غواړي، یا دا نه کوم یا دا نه کوم یا دا نه کوم. دا نو اصلا د ده به یو کسب ګرځېدلی وي، یا چې رښتیا یتیم وي، رښتیا مسکین وي او رښتیا کونډه وي او ستاسو څخه یې سوال وکړي. لکه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي یو ښځه راله، 2 لوڼې ورسره وې، ما ته ویل یو شی خو راکړه، زما سره په کور کې بل شی نه وه، یوه خرما را سره پرته وه، فاعطیتها، دا خرما مې ورکړله، فقسمتها بین ابنتیها، د 2 لوڼې ورسره وې، باره خرما نیمه یې کړله، نیمه پلای یوې ته ورکړه، نیمه پلای بلې ته ورکړه، نیمه خرما یوې ته، نیمه خرما بلې ته. ثم قامت فخرجت، باره دا ښځه ولاړه، قناعت یې وکړي، مسکینه وه یا یتیمه وه یا کونډه وه، لوڼې یتیمانې وې یا دا ښځه کونډه وه. امام بخاري رحمه الله تعالی هم په دا خاطر چې شاید امام بخاري رحمه الله تعالی ته دا حدیث ورمعلوم و چې دا به په بل روایت ورمعلوم و چې دا به کونډه وه یا دا 2 نجونې یتیمانې وې. دا ښځه ولاړه، له قناعت یې وکړي. حضرت عایشې رضی الله عنها څخه یې خرما واخیستله، لوڼو ته یې ور تقسیم کړله، د کور د دروازې ووتله. په دغه وخت کې فدخل النبي صلی الله علیه وسلم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته رالی. فحدثته، حضرت عایشه فرمایي چې ما دا خبرو ورته وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ته، قصه مې ورته وکړه چې داسې پیښه ونن. فقال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایله من یلی من هذه البنات شیئا، څوک چې د دغسې لوڼو سرپرست سي، خیرخوا سي، تولا او مشري یو چا ته ورکوه سي، یتیمانې لوڼې وي، یو چا ته یتیم ورپاته سي، یا انجلی وي یا هلک وي، فاحسن الیهن کن له سترا من النار، د هغو ښځو د لوڼو سره یې ښه وکړله، د قیامت په ورځ به د دغو یتیمو انجونو یا د یتیمو هلکانو سره د دغه ګزاره چې په دنیا یې کړې، د قیامت په ورځ به د ده لپاره د دوژخ څخه پرده او نجات. الله رب العزت یې بیا جهنم و دوژخ ته نه داخلوي.
په دې دنیا کې قدرمنو. ځکه نو زه ډېر ځله خلکو ته وایم هم تاسو په د مدرسو کې ډېر کومکونه کوئ. ولې یې کوئ؟ مدرسه هغه ځای دی چې د دین د هر مرکز یو انسان ځینې فارغه کېږي. عالم دی، طالب دی، حافظ دی، ملا دی، مفتی دی، قاری دی، دین دوست دی، مدرس دی، متعلم دی. د دین د هر مرکز خادم پکې پیدا کېږي. یتیمان هم پکې پیدا کېږي، مسکینان هم ډېر سته، فقیران هم ډېر سته. چې ستا یوه روپۍ په ټولو مصرف سي نو ستا ثواب لکه د مجاهد، ستا ثواب لکه د هغه انسان چې د ورځې روژه نیسي او د شپې عبادت کوي. دا خبره یاد وساتئ قدرمنو. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایله من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیهن کن له سترا من النار. که څوک د داسې لونو، یتیمانو یا د داسې کشنیانو، انجونو یا زامنانو یا لوکانو کفالت و سرپرستی واخلي چې یتیمانو یا یتیمانې وي او بیا شور سره وکړله، د ښه وضعیت په دې دنیا کې د قیامت په ورځ د ده په ښه ورځي او د قیامت په ورځ به د جهنم د اور څخه د ښه وضعیت چې د یتیمانو سره کړی دی دا به حائل سي، پرده به سي د ده لپاره. د جاهلیت په زمانه کې قدرمنو مشرکینو یو کار کوي، ژوندۍ لون یې ښخولې، شرمېدله. چا چې به لور پیدا سوله، اوس هم ډېر پښتانه داسې کوي. خوا دې نو څوک نه به دی، ډېر پښتانه چې لور یې پیدا سي چپ خپ هېڅ نه وایي، انډیوال لا نه خبروي، ازنی چې بیا پیغور ورکړي. لور دې بیا پیدا سوله، دا بیا لفظ ډېر خطرناکه دی. دا زموږ په پښتنو کې د بیا لفظ د طعنو د پیغور دی. بیا دې لور پیدا سوله، او بابا ته چې واده د انسان په لاس کار دی چې خامخا به زوی هلته به انجن ورته پروت وي، ماشین به ورته پروت وي، هلته به دی ټوله شان وراچوي، ټوکران به وراچوي، نو بیا به د ده د خواهش سره مطابق زوی راوځي. یا ډېره بېادبي معاف، ډېره بېادبي معاف، ادب دې ملحوظ وي. دا خو د الله رب العزت له طرفه د انسانانو کارخانې دي، په خپل خاص نظام یې پیدا کړي دي. لور پیدا سول، هلک پیدا سو، بس زوی پیدا سو، انجلی پیدا سوله، هلک پیدا سو، هر څوک چې پیدا سوله. د جاهلیت په زمانه کې قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې کله به د چا لور پیدا سوله او بیا به زیری ورکول سو چې زیری ته دې خوشحاله بشارت دې ستا لپاره وي، زیری دې وي، لور دې پیدا سوله. وایي د دغه زیری ورکولو په خاطر به یې مخ تک تور سو. الله رب العزت فرمایي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. بیا به ځینې پټ سو د قوم څخه، ول داسې نه چې د لور د زوکړې زیری راکړي. او زوی چې پیدا سي، کارټونه سي، دعوتنامې سي، پلانه سي، خلق خبر سي. صحرا کې ځینې کسان اوسېږي په هغه سهار باندې کیک کلچې وشیدې، ټکان هم اوسي، ټکان اوسي هغه ته زیات کیک کلچې وشیدې کښېښه اوسي، وایي تا ټکان وکړه، مصرف دې وکړي. لور بېچارګي چې پیدا سي د اوله ورځ څخه یې پلار په احساس کمتري اخته کړي چې لورې ته خو داسې پیدا سوې پر تا نه شیدې وې نه کلچې وې. کوی یې قدرمنو. حدیث شریف کې راځي رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پر هلک باندې باید 2 پسونه حلال سي، پر انجلۍ 1 پسه. او د خیرات لپاره که زما په قول کې سنت طریقه دا ده پر انجلۍ 2 پسونه حلالوئ. انجلۍ د بل د کور وي، د هغه سره ښه وضعیت کوئ، ښه یې نازوئ، ښه برخورد ورسره کوئ، ښه نوم ورباندې ږدئ، تر زوی یې ډېر نازوئ، ډېر ناز ورکوئ، تربیه در زوی ډېره کوئ. زوی خامخا غټیږي، خامخا یو عالم ته رسیدګي لري، خامخا یو ځای ته رسیږي. دغه لور چې د 9 کلوسو زموږ په ټولنه کې د کور څخه منع کېږي، بالا نه راوځي، د لور ډېر خیال ساتئ، جار خرمان ډېر ورسره کوي، نازوي یاستې، تربیه ورکوي، سالمه تربیه. او د لور د زوکړې په وخت کې قدرمنو خامخا خیرات کوي، ښه نوم ورباندې ږدي. حدیث شریف کې راځي چې کله لور پیدا سي پر 9مه ورځ باندې زوی پیدا سي پر 9مه ورځ سنت طریقه دا ده په اوله ورځ چې خرما راواخه پر تالی روموږه، که هلک کې انجلۍ د مور شیدې ورته اسانه کېږي، ژر یې باره ښې رودلی سي، ښې خوړلی سي. په هغه ورځ باندې اذان وروکه، اذان په غوږ کې اذان وروکه، په رسته غوږ کې اذان، په چپه غوږ کې اقامت. لکه دا زه چې ناست یم مخامخ قبلې ته کښېنه، انجلۍ د یا زوی د همداسې دغسې ونیسه چې د هغه مخ هم قبلې ته سي، په رسته غوږ کې اذان، په چپه غوږ کې اقامت. د چهارشنبې د ورځې په بیان کې مې ورته وویله چهارشنبې په ورځ دا ځینې ملګري ناست وه. مال پخوا چې به ملایانو ته د هلک او د انجلۍ د زوکړې په خاطر باندې یو چاکلیټ او پیسې ورکول کېدلې، اوس هم هغه بندې سولې. ولې بندې سولې؟ پخوا خو مولوي صاحب به راسي اذان به هغه ور وکړي، اوس مور او پلار ټوله کار هلته خلاص کړي، اذان هم دی ور وکړي، اقامت هم دی ور وکړي، نوم هم دی ور باندې کښېږدي، قریبان هم دی راوغواړي، بس مولوي صاحب خوارکۍ دغسې ایستل سوي وي. بیا مې نو ورته وویله ما داسې مه کوئ، په یو مبارک انسان، په متقي انسان باندې د زوی او د لور نوم ایږدئ.
په دې کې خیر او برکت وي. د دې لپاره ډېر واقعات شته. رسول علیه الصلاة والسلام د ځینو صحابه کرامو د زامنانو د لونو نومونه ایښي دي. هم ته دې چې د ځینو ښځو نومونه یې بدل کړي دي. یوه ښځه راغله زما نوم داسې ده، نیکه نه یم، نوم یې داسې و. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل تی بره، تی نیکه ښځه، ستا نوم یې بالا بره. په لویوالي کې نوم ور بدل کړي، پروا نه لري. او په اومه ورځ باندې نوم ور باندې ایږدي، پسه ور باندې حلالوي، سر ویښتان یې ورخروي، د سر ویښتان یې د سپینو زرو سره تلئ چې څونه پیسې سولې هغه پیسې خیراتوي. امام شاه ولی الله رحمه الله تعالی په حجة الله البالغه کې لیکلي دي، وایي څوک چې پسه ورباندې حلال کړي او ویښتان یې ور وخري او پیسې خیرات کړي او خیرات ورباندې وکړي، نوم ورباندې کښېږدي، پسه چې ورباندې حلال کړي د پسه د هډوکي ور ټیټ کوه مه او سر ور وخري، الله رب العزت د کشنۍ یا هلک یا انجلۍ د کوڼوالي، د ړوندوالي، د ګونګوالي، د هر شي څخه ساتي، شلوالي ګډوالي څخه یې ساتي. الله رب العزت په ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. نو اخرنۍ خبره دا د قدرمنو چې موږ او تاسو په دې حدیث شریف کې وویله، په 132 حدیث شریف کې که څوک د یوه یتیم کفالت وکړي، د یوه یتیم قدرمنو د یوه یتیم، الله رب العزت به د قیامت په ورځ د یوه یتیم د چې په دې دنیا کې ښه ګزاره ورسره کړې ده د دوزخ د عذاب څخه به الله رب العزت خلاص کړي. ځکه نو د مدرسو سره کومکونه کوئ، په دې کې یتیمان شته، فقیران شته، مسکینان شته، د ستاسو لپاره به د دنیا او د آخرت ذریعه سي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.